اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک چې څومره هم وګړي راغلي دي هغه که زموږ ځوانان دي که زموږ خویندې دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن داسې جلسه ده چې دا جلسه په بې انتها مشکلاتو کې د ریاست چې څومره هم زور و هغه که پولیس و د هغه که جاسوس و د هغه که فوج و چې کومه هم لار وه کوم هم ډګر و هر شی ونیول چې دا جلسه به نه کېږي خو بیا هم دا جلسه وشوله او دا جلسه کې د یاد لري ځوانان نه د پښتنو پېغلې هم راغلي دي هغه هم پکې ناستې دي. خو زه هغه پښتانه چې په 15 کیلو دال خرڅيږي غټ یې بريتونه هم پرېښي وي ګرځي هغه د پښتونخوا د پېغلې نه وشرمېږي چې دلته ناستې دي. خو یو خبره درته کومه دا مشکلات بس نه دي چا نه تپوس شوی و چې مشکلات د یو مقصد د یو مینې دپاره ولې راځي هغه ورته ویلي و چې ځکه چې هر کم اصل بیا دا دوا نه وکړي د خپل قام وطن سره مینه د خپل ولس سره مینه په دې کې مشکلات ځکه راځي چې هر کم اصل بیا د دې دوا نشي کولی دې ته روغ خلک پکار دي دې ته تکړه خلک پکار دي دې ته لوی خلک پکار دي دې ته فکر لرونکي خلک پکار دي هر څوک د دغې مینه دعوا په دې ورځ باندې چې کله امتحان راشي بیا اندازه ولګي. ملګرو پرون ټوله ورځ یوازې ګراونډ نه و بند یوازې لارې نه وې بندې شوې بلکې کرسۍ چې دا خلک به په آرام هم نه کینی بلکې د ستاسو په سټیج باندې وګورئ نن زموږ ډېر درون مشر میلمه عثمان کاکړ به داسې راته ناست وي او باجواغ دی به زموږ په وینې جوړې بنګلې او محلات په کرسۍ کې ناست وي. دا دوی تل او دوی بل کار څه کوي مونږ د دوی جنډې لا نه دی اعلان کړی چې دا زموږ دښمنه ده خو چې کله هم پښتانه حقوق غواړي دا یې انکار په ژبه نه کوي دا یې د پاکستان جنډې مخته راوړي د دې جنډې نه د پښتنو د حقوقو نه د سرغړونې او د نه ورکولو علامت جوړ کړی دی دا جنډه یې د خپله داسې جوړه کړله. ملګرو نن بلها ملګري په لارو کې ما ویډیو کتله د پیزو په چیک پوسټ باندې پښتانه پولیس را مخته دي او هغه لاره بنده کړې ده علمزیب ورته راکوز شي ساده خبره ورته وکړي چې وروره زما خپل حقوق دپاره روان یم تا لاره بنده کړې ده دا غیر عیني ده او زه به خپل حقوق وساخلم زه در باندې راځم ته چې څه کوې کوه ګاډي ته ځنې وخېږي ملګرو ته چې په ورځئ او داسې ځنې راځي. ملګرو هره لار یې نیولې وه بیا په هره ضلع کې نیولې وي اوس هم زموږ ملګري زوبیرشا او مولا بارام لا په جیل کې پراته دي د دې جلسې په تیاریانو کې ونیول داسې د باجوړ ملګري ګل بادشاه چا بله ورځ یې په باجوړ کې د PTM زلمو شکست ورو هغه نن په چیک پوسټ باندې درولي دي. بلها مشکلاتو باوجود زموږ د کام وطن سره مینه لرونکي نر او ښځې چې څوک هم هغو ځانونه هم راورسول خو چې څوک په لارې باندې پاتې دي هغو ته یو دوه ځله سلام چې تاسو دا همت وکړه چې را روان شوئ د خپل کام وطن سره ودرېدئ په داسې ورځ نه یې ورسره ودرېدلی په داسې ورځ د خپلې خاورې سره نه یې ودرېدلی چې ګډا وه ډولونه وي اتڼ و په داسې ورځ
چې هر طرف ته ټوپک نیولی و ته د خپلې خاورې د وطن خبره ته راووتلې آفرین دلې ملا بارام راغی په منډه راغی منډه راوهي را روان دی یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے نر ملا دکا ملا دلتے رہو خلو لرو بر لرو بر لرو بر او یو خبره کوو د نن جلسه د ارمان نوني په حواله سره وه ارمان نوني یوازې د ده شهادت او تلین نه د ده د ژوند نه زده کړه کول دي خپلې خویندو ته خپلو بچو ته د دغې قام وطن مبارزه ښودل د ارمان نوني دی په دې خاوره باندې مزاحمت کول د ارمان نوني سره مینه ده په هر لحاظ سره به د ده تلین یوازې د ده تلین په یوه ورځ نه بلکې هره ورځ لمانځل پکار دي ملګرو ارمان نوني د دې خاورې یو شوچه بچی و دا ریاست یوازې په ارمان نوني نه بلکې هر هغه دپاره ظالم دی چې د دې خاورې پوښتنه کوي یو صرف پښتون نه که بلوچ دی که سیندی دی څوک چې د خپلې خاورې خبره کوي هغه ټول په هغه ټولو باندې دوی ظلم کوي تشدد کوي جبر کوي او د دې جبر د دې ظلم مخته یوازې پښتانه نه بلکې بلوچ او سیندی هم چې کوم ولاړ دی مونږ هغو ته هم غږ ورکوو چې راځئ په یو ځای ودرېږو او د دغې فاشست ریاست نه د دغې ظالم ریاست نه د دغې جابر ریاست نه په یوازې د دوی مخې ته ودرېږو د دوی ظلم بند کوو د ارمان نوني سره وفا د دې تحریک مضبوطول دي د خپلې خاورې خدمت د خپل وطن خدمت دا د شهیدانو وینه رنګ دی او دا به مونږ او تاسو په خپل عمل سره کوو ملګرو یو بله خبره کوم د پی ټي ایم د بندیانو په حواله سره نن ستاسو په منځ کې علي وزیر نشته دی نن ستاسو په منځ کې نورالله ترین او محمد سیر حاجي نشته دی داسې اویس ابدال زمونږ یو تکړه ځوان داسې که د جبار خبره کوو او دلته مونږ که خبره کوو په هر ځای کې زمونږ ملګري چې ګرفتار دي او دا اوس تازه چې دوی په کراچۍ کښې 33 ځوانان کله نیول هغو ځوانان یوازې دوی میړانه یوازې تکړهتوب یې نه وکړه بلکې د دوی پولیس سره د ټوپک د دوی په ګاډي باندې وختل او د خپل فتح نشانونه یې ورته جوړول هغو دا د امن نه وېرېدلي خلک چې کله دوی ویني چې دا خو په اتکړو کې هم خاندي لا هم د دوی حوصلې ماتې شي د دوی سره یو کیسه وه د دوی سره یو خبره وه چې دا خلک به په جیلونو ویریږي په جیلونو باندې موږ 2 کاله 3 کاله اول چې کله په پېښور جلسه وه په هغې کې موږ دا خبره ورته کړې وه چې ته به وایې چې که پښتانه به په ظلم جبر او په مړولو څوک ویروي ستا پلار موږ نه شي یارولی په هغه خبره اوس درته ولاړ یو په هغه خبره اوس در سره کوو ملګرو د پی ټي ایم 3 کاله پوره کېږي خلک وایي پی ټي ایم څه وکړل پی ټي ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی پی ټي ایم د ولسونو په منځ کې مینه جوړه کړه پی ټي ایم لر او بر افغان قوم سره یو کړو پی ټي ایم فکرونه یو کړل پی ټي ایم وطنونه یو کړل پی ټي ایم په دې خاوره باندې د هر شي مخه نیوله نن زه په دعوت سره وایم چې دا خلک دا نن چې موږ په سوشل میډیا وینو یا دغسې وینو نو خلک پښتو ژبه لیکي زه په دعوا وایم چې 95% هغه خلک دي چې د پی ټي ایم د وجود نه پس دا پښتو ژبه زده کړې ده دا د خپل ژبې خدمت دی دا د خپل کلتور خدمت دی دا د خپل قومي سیاست خدمت دی دې خاوره په دې وطن کې موږ هر وخت چې کتل هم دلته قومي سیاست ته په کومه سترګه کتل ته دغې د پرمختګ نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم په دې خاوره باندې د ورکو باندې اوښکې پاکې کړلې پی ټي ایم په دې خاوره باندې هغه چیک پوسټونه چې ستا ضلالت ستا بدنامۍ سبب جوړېدل د هغو د ورکولو تر ټولو غټ نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم په دې خاوره باندې هغه خلک چې مورای عدالت دوی وژل هغه خلک چې دوی به ووژل لاشونه خرڅول نن هغو خلکو ته تر ټولو غټ دیوال تر ټولو غټ خنډ پی ټي ایم جوړ شوی دی هر هغه خلک
چې په دې خاوره جبر کول غواړي، هر هغه خلک چې په دې خاوره ظلم کول غواړي، د پښتنو د ټولو دشمنانو نن کله سر درد څوک جوړ شوی دی، د هغې نام پی ټي ایم دی. پی ټي ایم سپورټ کول خپل قام، خپله ژبه، خپل ولس، خپل مظلوم، خپل محکوم، دا خلک سپورټ کول دي. پی ټي ایم سپورټ کول یووالی جوړول دي. زه په دعوا وایم چې نن نه 3 کاله اول د وزیرستان د کوټې، د باجوړ د سوات، د پېښور د چمن دې چې څومره تعلق و، نن یې په هغه نه 50% زیات شوی دی. د کابل او د پېښور، د کندهار او د کوټې چې کوم تعلق و هغه نن زیات شوی دی. دا یو فکر دی. دا پی ټي ایم په 3 کاله کښې چې کوم کار وکړه یا په 3 کاله کښې د څومره خدمت وکړه، یوازې د ولسونو نه، یوازې د قام نه، بلکې د قامي ژبې، د قامي هر هغه فکر، د قامي هر هغه اتل چې په دې خاورې محنت کړی و، د ټولو یې ورسره هغه په مضبوطه توګه باندې خدمت کړی دی. هېڅ جبر په هېڅ ظلم باندې نه دا پښتانه دوی ټیټ کړل، نه یې ټیټولی شي. که دا ریاست دا فکر لري چې د دې خاورې نه د پښتونولۍ خبره مونږ ختم کړې ده، هغه به مونږ هر وخت په ډاګه ورته کوو چې ته یې کله هم نشي ختم کولی، نه یې ختم کولی شي. زه په اردو ژبه کې دلته نور چې کوم محکوم کامونه دي چې هغه په دې ژبه وپوهېږي په هغې غږ کوم. میں بلوچ کونس کو مخاطب کر کے بات کہتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ حیات بلوچ کے لیے جدوجہد کرے، ایک ساتھ کریمہ بلوچ کے لیے جدوجہد کرے. آئے میں سندھ نیشنلسٹ کو سے بات کرتا ہوں کہ آئے سارنگ جوئوں کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو، جتنے بھی سندھی مسنگ پرسنز ہیں، جتنے بھی مظلوم ہیں، اس کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوں. میں گلگت بلتستان کشمیر کے لوگوں کے سے بات کرتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ اس ظالم کے، اس جابر کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس جبر اور ظلم کو ختم کرنے میں اکٹھے ہو کر کردار ادا کرے. پښتانه به په خپل ځای د پی ټي ایم د خپله چترۍ لري، خو چې چېرته هم مظلوم و محکوم وي د هغو سره به همدردي لري. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی، د دغې جنگ موږ کټر مخالفت کوو، ټول تحریک یې مخالفت کوي. د دغې جنگ مخالفت کوو. د افغانستان ولس ته دا پیغام ورکوم چې دلته د چړو لاندې هم موږ ستاسو سره د مینې دعوا پورته کوو، دلته د چړو لاندې هم موږ د لر او بر افغان دعوا کوو. په داسې وخت